إياك نعبد وإياك نستعين. ظاهر معنی اول وره إياك معنی خاص تعالی پارا نعبد من عبادت کو وإياك او خاص تانا نستعين من با امداد وال او زمن دا علماء ویا طالبان بدی پیگی چې دلته د ګرامر او دغه په لحاظ باندې دا جمله ټیکوا دا الفاظ ټیکو دا کلمه ټیکلا چې نعبدک ونستعینک من بستا عبادتم کو او من بستانه امداد مو الله دا سوی دی الله ته پتا وا چې زما دا بندگان دي دا ډیر بے وفا دي دا ډیر جفاکش دي دا ډیر بے خوند دي ممکن ده چې په دې وعده باندې د دوی زه مضبوط کم ٹھیک تا ما سره بدا وعده کوي خو رستو به د دې خلاف ورزي کوي نو کلکه وعده رانه الله واغشتا څه مطلب ایاکا خاص من بستا نعبد عبادت کو و ایاکا او خاص تانبا نستعین من امداد والا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین خاص تانبا عبادت کو و خاص تانبا امداد والا دیر اکلک وعدا اللہ منگو تاسنا گشا منگ بستا عبادت کو خاصتا و ایاک نستعین او خاصتا نبا امداد والو دا محکم والی را باندې ولیو که دی دا دی دا پارو که چی ٹک دا تب پینزو والا وقت ما سر وعده که خو چی بار غٹ قبرو بینی نظر بوتا سجدو که چی بار پیر سیبو بینی نظر بوتا سجدو که چی بار غٹ اونو بینی نظر بوتا سجدو که تاسو دی یادو خو ډیر کمزوري مسلمانان خصوصا د پنجاب شته تاسو به په دې سوشل میډیا باندې وګورئ لګیا دي قبرونو ته سجدې کوي د قبرونو طوافونه کوي پیرانو ته سجدې کوي پیرانو له مددونه غواړي د اونو نه مددونه غواړي اونې پورې به لګیا د دنیا چیرې تړلې وي او ټول به دقه معبودان باطله ځان له جوړ کړی وي نه الله وی نه ورکو عبادت بم زما کې او مدد بم زمانه غواړي یاره دا وعده به برابر وي او چا دا وعده برابر کړه چې د عبادت لایق ذات څوک دی جواب راکړي الله د سجدې لایق ذات څوک دی الله اولاد ورکون کی ذات څوک دی الله عزت ورکون کی ذات څوک دی الله د ذلت نه بچکون کی ذات څوک دی الله ایاک نعبد خاص من بستا هر قسم عبادت کو هغه د مز عبادت دی هغه د روزي عبادت دی هغه نظر او نیاز دی خدای ستانه علاوه بل چا نه کو زما عزت مند ضرور یاد خبره ساته خدای یو عبادت دا یو وعده موږ تاسو پورا کړه دا یو وعده چې خاص خدای پاک ستا عبادت وکاو او خاص خدای ستا نه امداد والو کو پدی وعده باندې ځان پورا کنا پورا کا نو یاد ساته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم صحابی دی یو عظیم صحابی معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ او رسول الله مبارک وی چې زما د امت د علماء جنډه بدا بدا معاذ ابن جبل پلاس کی معاذ ابن جبل پلاس څه مطلب چې زما د امت څومره علما دي د دې ټول علماء سردار د معاذ ابن جبل او رسول الله مبارک په زبردست صفت کو یو ځل وی زما په امت کې د پیغمبرانو نه پس چې د حلال او د حرامو د جایز او د ناجایزو علم الله چاله ورکړي نو هغه معاذ ابن جبل دی زبردست بل رسول الله مینه وسره اوهو معاذ ابن جبل هغه صفات او د معاذ ابن جبل هغه دغه ورته اوس بیان کوم د ټول جمعه باغې باندې لګي او بهر کې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ایاک نعبد و ایاک نستعین په خبره باندې پیو چې دا وعده تاسو څومره پورا کوي دا وعده موږ څومره پورا کوو او دا وعده موږ پورا کړو نو کوم مقام ته الله رسي نو معاذ ابن جبل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په اس کې نورې دی د یو ځای گورنر کوي او رسول الله مبارک د اس مهار دی ولې دی الله اکبر نو رسول الله مبارک وتوي وی ما حق الله علی العباد وی دا الله په دې خپل بندګانو باندې څه حق دی دا الله په دې خپل بندګانو باندې څه حق دی نو معاذ ابن جبل
وتوي الله اعلم ورسوله. دا د صحابو د ادب هغه جواب وی الله د الله رسول پی کو صحابو له یو خبر وطلب دا وی بداوی الله د الله رسول پی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی وی دا الله په دې خپل بندگانو باندې دا حق دی چې ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وی دا الله په دې خپل بندگانو دا حق دی چې د یو الله عبادت پکې دا مسجود معبود برحق د خیر مالک د شر نه بچ کول دا بدی دې سره کې دا راولي چې دا الله دی. نو دا چې دا یو الله عبادت کې او دوی الله سره هیڅ شریک پیدا نه کړي دا د الله په خپل بندگانو دا حق دی. خو د رسول الله مبارک دلته یو بل مقصد او مقصد دا چې دا خو د الله په خپل بندگانو حق دی د دې بندگانو په الله باندې صح حق دی. نو دا وته رسول الله مبارک وي چې صد حق د بندگانو په الله باندې اوس په الله باندې د بندگانو صح حق دی. الله هو هغه ذات دی الله الصمد بی نیاز ذات دی. خو رسول الله مبارک وته دا ازرو رحم الله ویلی دا هغه رحم هغه انتها ده چې الله وی چې په ما د دې بندگانو صح حق دی. نو رسول الله مبارک معاذ ابن جبل ته وی د دې بندگانو په الله دا حق دی خو دی بنده د الله سره په ذات کې په صفاتو کې په علم کې په تصرف کې په قدرت کې په طاقت کې شریک پیدا نه کو او صرف په دې جمله باندې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین موږ به خدای خاص تا عبادت کوو خاص تا د امداد غواړو دې په حقیقت کې په ځان کې راوستا. نو د بندگانو په الله دا حق دی چې الله وی خامخا به جنت ته داخلو خامخا به دوی بخنه کوم او زما دې په خپل ذات باندې الله وی قسم چې دې کسان له عذاب نه ورکړي دومره لوی کمال له پدې کې. نو زما عزتمند ورونو موږ به عبادت د الله کو. اوس عبادت دا لفظ ډیر زیات وسیع دی دا یوازې نه چې موږ په دې جمعات کې سجده الله ته کو ټیک ته دا ټیک ته دا دلته به عبادت دا وي دا عبادت دا عبادت دی. خدا غوړ یاد ساته چې د بازار عبادت دا دی چې الته رښتیا وي د دکان عبادت دا دی چې الته به صحیح تول کې د دفتر عبادت دا دی چې الته به صحیح ډیوټي کې د سترګو عبادت دا دی چې په دې باندې با غیر محرمه ته نه ګوري دا د دې سترګو عبادت دی. د دې غوږونو عبادت دا دی چې په دې غوږونو باندې به صرف دا الله او دا الله رسول خبر او صحیح خبر اوري غاني بجاوي دی په نوري تخلیم عبادت دی. د خلی عبادت سره په دې به صحیح خبرې کې او د غیبت او د چغلین او بل مسلمان ته ضرر رسولنا د دې نه به ځان ساتي. د لاس عبادت دی د لاس عبادت سره چې په دې به بل مسلمان ته تکلیف نه راسي د دې کې کارونه وکړي دا ډېر وسیع دی. دا صرف په دې باندې نه چې بس توي چې یا کنعبد و یا کنستعين د دې مخ عبادت بیا دا دی چې دې باندې د رسول الله مبارک هغه سنت بیا پرې دا د مخ عبادت دی. نو دا غره ډیر بیا وسیع دی وعده خو کې خدا وعده به غره بیا پورا کې دا بیا آسان کار نه دی چې صرف بس په خلی باندې دوی وا ګل صاحب زما یو لطیفه ده په دبی دی ماپی وی یو هندو مسلمان شو چې هندو مسلمان شو کلمه وی بس تاسو خیالي چې د هندوانو د کریسچین مسلمانان چې خلک ورته لګي سیریا چي نو چې هغه مسلمان شو بس دا خلک ولا راتله او سیره به ورته چولو مبارک شو یو بولا ته پنجابي بم ولا راتو سندي بم ولا راتو دا خلک بولا روانو په دې کې په یو پښتون براغه هغه ته وی دا څه ورته واله وی مبارک شو مسلمان شو خو غره دا اړو د پشکال روجي مرا رواني او کنه صرف دا په خلیق مسلمان توب نه دی دا اړو پشکال روجي مرا رواني. نو دا صرف په ایاک نعبد و ایاک نستعين باندې کار نه کیږي د دې لاندې خو بیا تمام زندگی دا وعده بیا پورا کې دا وعده بیا سر ته رسه ایاک نعبد و ایاک نستعين خاص دا الله عبادت دا تدریب بل چاته نه کته کې وردا مرز په مکه را روان دي
دا سجدي اوس په من کې دا قبرونه او د دې پیرانو را روان دي یاد ساتئ ګور یو خبره یاد ساتئ وابول صاحب په دې مخ د کائنات کې د الله نه پس مرتبه د چا ده ټول علی جواب راکړي مرتبه د چا ده د محمد رسول الله او د الله نه پس سجده جایز وي نو پکارو چې محمد رسول الله ته وکړي او داس نبی علیہ السلام په وخت کې داس راغلي دي ماته وګورئ په مشکات مبارک کې حدیث دی وی صحابه ډیر پریشان وو چې پریشان وو رسول الله مبارک په لار روانو وی ولی پریشان وی په پلان کې غاله کې اوخه هوشوي دي اوخه هوشوي دي او یې یاد ساتئ اوخ چې هوشي هغه بیا ډیر خطرناک شي تاسو پښتانه یو متل کوي وی خدای پاک دې د اوخه پتنی نه ساته شاباس سره وی خدای پاک دې د اوخ د پتنی نه ساته چې اوخره ته پکار شو کنه بیا د مرګ نه بغیر نه پریدي نو اوخ هوشو بس یو غاله کې صحابه وګیر کو سو کوم ول لړل شو ورته رسول الله مبارک راغی چې راغی ولی پریشان یې صحابه وی اوخ هوشوي دی وی کوم ځای کې وی پلان کې رسول الله مبارک غاړي لورغه صحابه راغلي کوي یا رسول الله مورځه وی پرې دی ما چې رسول الله مبارک ورغه کله اوخ رسول الله مبارک تو قتل قسم بالله دا د حدیث الفاظي اوخ پټی ټوټي دوراغي او د رسول الله مبارک په خپو کې سجده ولګوله صحابه چې دا منظر له رسول الله په لاس وو او اوخ بیا سر شو صحابه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقت دا دی چې ته د دې خبرې لایق چې دی اوخ سجده ولګولې او سجده به موږ وکړو تاسو د الله په ذات یقین وکړئ د حدیث هغه الفاظ داسې دي چې د الله رب العالمین نه علاوه سجده دا چاته جایز نه ده او که چرته جایز وي نو ما به ښځې ته وي چې خاوند ته سجده کوه خو سجده د رب العالمین نه علاوه د چاته نه د عبادت تعبدي او نه تعظیمي سجده دا په نور امتونو کې جایز وه یوسف علیه السلام ته خپلو وروڼو سجده کړې ده آدم علیه السلام ته سجده شوې ده خو زموږ په شریعت کې خو د تعظیم سجده ده خو د عبادت سجده ده چاته جایز نه ده نو څه چل به کوو ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص خدای ستا عبادت به کوو او خاص خدای تا نه به امداد غواړو